اذان د ازادۍ کلي کې وکوه بلاله، راځه د سترګو توره له منبره زیرې راوړه، د امن غږ دې وکړه د ګودر په استوګنو. د ازادۍ او خپلواکۍ تر عنوان لاندې مشاعره د اسد په 24مه د امریکایي اشغالګرو د ماتې د کلیزې په مناسبت د غزني ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د الکوثر فرهنګي بنسټ په همکارۍ ترسره شوه. شاعرانو او فرهنګیانو خپل ملي احساساتي او ادبي شعرونه د افغانستان د خپلواکۍ او د ملت د فداکاریو په ستاینه کې واورول او د دې تاریخي ورځې ستاینه یې وکړه. له غرونو زیرې راوړه، له سنګره زیرې راوړه، طالب محترمه د زړه سره زیرې راوړه، اذان د ازادۍ کلي کې وکوه بلاله، اذان د ازادۍ کلي کې وکوه بلاله، راځه د سترګو توره له منبره زیرې راوړه، د امن غږ دې وکړه د ګودر په استوګنو، د امن غږ دې وکړه د ګودر په استوګنو، ژوندي کړه چنارونه تر ګودره زیرې راوړه. دا 24مه د اسد مو د وقار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده، دا مو د تاریخ په سپینو پاڼو د یادګار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده، دا د افتخار ورځ ده. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دې ورځې د مبارکي په ویلو سره شعر او ادب د جهادي روحیې په پیاوړتیا او د اسلامي او ملي ارزښتونو په ساتنه کې اغیزناک وبلل. دوی ویل چې شاعران تل د خپلو حماسي شعرونو له لارې خلک ازادۍ او خپلواکۍ ته هڅولي دي او د داسې محفلونو ترسره کول نه یوازې د تیر وخت درناوی دی بلکې د نن ورځې نسل ته الهام بښونکی هم دی. په دې کې شک نشته چې شعر او شاعري او ترنم د استقلال پر راتګ او د تحریض علی القتال او د اشغالګرو په وتلو ماتې کې یو مهم او بارز رول درلود. بناء دغه مجلس مدیر په مینه او ولوله او په علاقه باندې جوړ کړ. یاد دې وي چې نن د اسد 24مه د افغانستان اسلامي امارت د امریکایي او د هغوی د متحدینو اشغالګرو پر وړاندې د بریا 4مه کلیزه ده چې د نورو ولایتونو ترڅنګ په غزني کې هم په ځانګړو پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شوه.